که تاسو ته ټینشن کېږي یا ستاسو چې کوم دماغ دی په هغو باندې بوج راځي یا ستاسو ته خفګان ډېر زیات راځي نو درې داسې د خوراک څیزونه زه تاسو ته ښیم چې په هغې سره ستاسو کوم دا ټینشن دی یا ستاسو چې کوم په دماغو باندې خفګان او سوچ او فکر او سټریس راځي نو دا ورسره ختمېدو طرف ته تللی شي چې په هغې کې د ټولو نه اول بادام دي چې په هغه کې دننه میګنیشیم ورته ویلی شي او ویټامین ای ورته ویلی شي او دا چې کله تاسو ته ملاویږي نو ستاسو په وجود کې د غم جوړېدو والا کم هارمون چې دي کم ته چې کورټیسول ویلی شي هغه کموي او تاسو ته خوشحالي راولي او د دې سره ستاسو چې کوم حافظه ده او کم برین کم مازغه دي دا ورسره تیزیږي او ستاسو حافظه ورسره قوي کېږي او دویم نمبر اخرور دي چې په هغه کې اومیګا 3 فیټي اسید ورته ویلی شي او ویټامین B6 ورته ویلی شي چې هغه دي پکې چې دا ستاسو په وجود کې د پړسوب دپاره هم بهتر دي او د دې سره که چېرې ستاسو په وجود کې چربي وي نو د هغې دپاره هم بهتر دي او د دې سره ستاسو په وجود کې دا د خوشحالۍ والا هارمون زیاتوي کم ته چې سیروټونین ویلی شي او دریم نمبر کاجو دی چې په هغه کې میګنیشیم ورته ویلی شي زینک ورته ویلی شي او ټریپټوپین ورته ویلی شي هغه دي پکې او دا چې کله تاسو خورئ نو ستاسو په وجود کې کم چړچړاپن چې وي یا تاسو ته انزایټي کموي یعنې ستوماني چې تاسو ته کموي یا ستاسو په وجود کې کم دا د خوشحالۍ والا هارمون کم ته چې سیروټونین ویلی شي دا زیاتوي او ستاسو په وجود کې کم د ټینشن یا د سټریس یا د انزایټي یا د چړچړاپن یا د ستومانۍ والا کم اثرات دي دا په مزه ختمېدو طرف ته بوځي نو تاسو د شپې په ټایم کې د دې ټولو نه پنځه دانې راخلئ او تاسو یې په ماړه خېټه باندې خورئ چې د دې سره سره ستاسو ته په وخت کې ستاسو په وجود کې تبدیلی راځي او د دې هیڅ نقصان نشته دی بلکې دا ستاسو دپاره د فایدې خبره ده